د متلونو کیسې. د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای ځان یې زړو جامو کې جوړ کړ، لکه په وران کلي کې باغ د ګلو وینه. وای چې یو سړی ډیر غریب و، اولاد یې نه درلود، بس یوازې دی او میرمن یې سره اوسېدل، خو بیا هم په وچه ډوډۍ نه و ماړه. سړی به سهار غره ته ولاړ، بوټ به یې راوړل او بیا به یې په ښار کې خرڅ کړل. په کومه ورځ چې به باران و او یا به هوا ډیره سړه وه، نو غره ته نه سوی تلای. همهغه و چې په هغه شپه به دی او میرمن یې وږي بیده سول. د دې سړي میرمن ډیره ښایسته وه او پر ده هم دومره ګرانه وه چې زړه یې ورسره ډوبېدی. یو ورځ یې میرمنې ورته ویل چې سړی نن زموږ په کلي کې واده دی، که ستا اجازه وي زه به هم ورسم. غریب سړي ویل سمه ده، ولاړه سه. ښځه واده ته ولاړه. په واده کې یې ولیده چې نورو ښځو نوي او ښایسته کالي اغوستي دي، خو د دې کالي زاړه او پینه پینه دي. د ښځو چې د دې زړو کالو ته پام سو، پر راټولې سوې او ملنډې یې په وهلې. وار په وار د ښځو ورته پام کېدی. غریبې ښځې تر یو وخته څه ونه ویل، خو وروسته یې زړه تنګ سو او په چغو چغو له واده څخه ووته. د غریب سړي ښځه همداسې په ژړا کور ته راغله او د میړه په غاړه کې ور ولوېده. ویل زموږ غریبه به تر کله وي، ډېرې لوږې او تندې مې وګاللې، څه مې ونه ویل، خو د کلي د ښځو سپکې خبرې او ملنډې نسم زغملی. نن د واده ښځو په ما دومره ډېرې او ملنډې ووهلې چې تر مرګه به مې هېرې نه سي. له شرمندګۍ نه مځکه په چاودله او نه زه په ننوتلم. ټولو ښځو نوي کالي اغوستي وه، خو زما کالي نوي خو هلته پرېږده، بیخي څیرې او پینه پینه وه. هر ډول چې کېږي ماته به یوه جوړه نوي کالي رانیسئ. غریب سړي چې خپلې ګرانې میرمنې ته وکتل، نو زړه یې ورباندې تور کباب سو، خو هېڅ یې له وسه پوره نه وه. نه پیسې ورسره وې چې هغې ته نوي کالي واخلي، او نه یې د هغې اوښکو ته ځان ټینګولی سوی. تر خوله یې یو سوړ آه وخوت او پر مخ یې اوښکې راماتې سوې. ښځې چې د میړه اوښکو ته وکتل، نو ژړا یې په ستونو کې وچه سوه او خبرې یې بس کړې. په دې وخت کې سړي ته خپله میرمن تر پخوا ډېره ښایسته وایسېده. بله لار یې نه درلوده، همدا یوه لاره ورپاته وه چې هغې ته په خپل ښایست د زړه ډاډ ورکړي. لومړی یې خپلې او بیا د میرمنې اوښکې ورپاکې کړې. وروسته یې په ناز ورته ویل ای زما ګرانې، ښایسته ښځه چې نوي او ښایسته کالي واغوندي، په کالو کې یې ښایست نه معلومیږي. ټولو ښځو یو د بل کالو ته سترګې نیولې وي. ستا ځان ته پام دی که یا؟ ستا ښایست په ټول کلي کې نسته. ستا د ښایست اوازې په کلي کې خو څه کوې چې تر ډېر لیرې لیرې ځایو پورې تللي دي. ته په همدې زړو جامو کې ډېره ښه ایسې. په واده کې د ښځو کالي ښایسته وه، خو ته خپله ښایسته وې. ته اصلا نه یې پوهېدلې. ښځو له کست او کینې څخه پر تا خندل. ښځې بیا هم خبرې نه کولې او همداسې په حیرانۍ یې د میړه خبرو ته غوږ نیولی و. سړي داسې فکر وکړ چې ښځه یې ورباندې پوه سوه چې دی هغې ته درواغ وایي. سترګې یې بلې خواته واړولې او له ځانه سره یې دا لنډۍ زمزمه کړه. ځان یې زړو جامو کې جوړ کړ، لکه په وران کلي کې باغ د ګلو وینه. یادونه: دا متل په خیبر پښتونخوا کې ویل کېږي. کله چې یو څوک له معنوي پلوه غني وي او یا له رنګه ښکلی وي، خو په جامه خوار او ډېر بېوزله وي، او یا خلک یې په قدر چندانې نه پوهیږي، نو خلک د نوموړي شخص د ډاډګیرنې لپاره دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1386 شمسي کال د پېښور له مشهور تناز او دیني عالم ارواښاد
مولانا بجلیګر څخه د یوې ثبت سوي پیتیر له لارې اورېدلې ده. څه شی ویلي دي؟ ځان یې زړو جامو کې جوړ کړ، لکه په وران کلي کې باغ د ګلو وینه.